چې ماته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی په دغه دوسلي کلي شه ټول ډېر پوه خلک ته موږ ټوله میږي ستوزون دي نو مو ته د خبرې داسې عجیبار لګي چې زه دوی په مخ خبره کوم خو بیا هغه چونکې د پی ټی ایم یوازې مورا د میش په غوړه دو پیغام توستر رسوي وطن مو شریک تای ډېرې زیاتې د غیراتو د پښتو دوې کې میشتوس چې داسې پیاوړي داسې ننګیالي خو بیا که په بل طرف یې وکسي که د ګردې بیمور وي که بلکل سره ایمرجنسي وي بیا هغه د میشتوس نه پلیار شي د سیالکوټو د ګوجروالې نرغلی خلک سل وره پوښتنه کو چې چیرې څه کیمه ناروغلی شناختي کارډر وبوسه نو زه یې چې یوه طرف ته میشتوس دا دعا وکسي د غیراتو د پښتې او بل طرف ته دا احساس د محرومۍ راکوي لار دی که څړک دی وطن پټک پټک دی اوف بل پلا مې بوزه وطنداره زړه مې ډک دی وطن پټک بل څه سوچ وکړې دا متال دی چې پښتین سل کوله خپل مړی نه پرېږدي او د میش په پښتونه وطن شي نن سبو داسې مړی شیری دي چې د ګوتې د غلمي غوندې زیای وررو دی په وینې شکت په د تارووري اول وې ودا ته په سوچ شوی چنانچه په کیمه ګناه یې مړ دی ویلې مړ کړی دی بیا ودا ته په سوچ شوی چې مړ خو دا وای مړ کړی چا دی دشمن قاتل میں چیکتای دس په تیرا تیاره شمری چیک مری د حاجی میرزا علی خان لماسی مری چیک یمړاوی د لاهور د ګجراوال نرغلای دالنګ والای پنجابای ویژنی بل څه کنه وی د ګورما د سترګې غونډه جواته دو ځکه د ولس زیر د خدای زیر دی دا سويزغه چې زه په د کلی ګرځه یو بل مشر ځوند ته یې چې رښتیا په دې ورستم وبوسی نه ویله د وبوسی چیک ته وبوسی د وطن تو نه دی ته په نره خلک نه خندنای په نره خلک نه په سترګې په ځونی شکام یې ویله د وبوسی په دغه وطن خو قرباني تو وردو په دغه وطن خو د پاکستان وس 15 شپږ یا کولا شي ته خو سړه د هزارها کوله نه په د خورا میشتي ویلو د وبوسی نو په چاردو کمیشتوس دنیا ته او د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکوي چې وزیرستان مزید میش د جنگ ولم به نه درسپوري وای چې وجود مې دردېدلای دی د جنگ په حق کې نه يم انګړ مې نړېدلای دی د جنگ په حق کې نه يم او د جنگ نه چې خبر نه دی د جنگ چغې دی پرېږدي ما وران وطن لیدلای دی د جنگ په حق کې نه يم او په جنگ کې خو بندېږي د جانان د دیدن لارې تازه مې زړه بایللی دی د جنگ په حق کې نه يم چې میش مزید د جنگ په حق شنی دا ته چې میشتو سمره په ګان ته دا دروزي دمرو دنیو د میشتوس دا پیغام په سیریس اندازو خلی نو توس نامو کاسول یې بیلستای کامینات یې بیلستای کنناوت یې بیلستای په دغه نو مده ترغلی چې وطن مشارک تای د وطن شابه د مشارکادو توس نامو په پښتنه مینا خواستای چې دغه کونډه بیره خوان یمان په خاطر روزه چې لاس کوله خپل ځمان میډینا خوندون ورک دی وزیرستان ویډیو یو کې د میش مختادو چې نجر وسخرته یای چې بابا لاس کوله مې وشول چې د خیر شزه به خاون نجوان تیراو چیرې مې بل زی ته پنه کاخ کا سخر په ځاوب شوه ته یای چې د مو د لاس کوله ورک زی دا پته نه لاګي چې مردای کا ژوندای دی کا بل زی ته پنه کاخ کا ژوندای روغای دغه په خاطر روزه د سواد دغه خیر په خاطر روزه چې په بکرای ورچنه یشکر وتل یدي په جاړو شي چې د یوسف علی السلام غام دی پنځه کولا شي چې خپل خوند نه پستر کنه دی د ژوندای ورک دی دغه خیرګه په خاطر روزه چې د ورک طرف ټو یعنی ولای وی میډیا ولوته وي چې دا کاس څنامي دوی ته چې نوم یې نو خلا بیا جاړورتي هر سړی دا کیسه زون طرف ته وګرځاوي دغه خواندې مانځي په خاطر په دغه اخري باید اجازه درنه وخلا چې دا چار وسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه د فتوا راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ په درست جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده